بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. نننۍ ویډیو زمونږ د تیز आवाज د نایس نه د نقصان نه بچ کېدو باره کې ده چې کله یو انسان تیز आवाज د ډیر ساعت دپاره واوري یا که ډیر زیات تیز आवाज د لږ ساعت دپاره هم واوري نو د هغه غوږونو ته نقصان رسېدی شي، هغه سماعت کې فرق راتلی شي، هغه بیا دوباره आवाज نه اوري او یا مطلب دا دی چې کڼېدی شي، معمولي کڼېدی شي یا فل هم کڼېدی شي. دا کڼېده د ډېر ساعت دپاره هم کیدی شي او لږ ساعت دپاره هم کیدی شي. د تیز आवाज بل یو نقصان دا دی چې دا په سر درد هم راوستی شي او دې نه علاوه غوږونو کې ټنګارې راځي. بعض ټایم د دې دا نقصان وي چې आवाज نه وي او انسان بیا په غوږونو کې مسلسل ټنګ ټنګ اوري. دا د تیز आवाज ډېر زیات نقصانات دي. تیز आवाज څه ته ویل کېږي؟ هر هغه आवाज چې تاسو کله د یو بل نه لکه دوه کسان خبرې کوي، 2 میټر یو بل نه لرې ولاړي او د یو بل आवाज نه اوري یا په چغه باندې خبرو کولو ضرورت وي، نو مطلب د دې دا دی چې په دغه ځای کې ډېر زیات تیز आवाज دی. دغه دونه تیز आवाज چې کوم دی یا نایس ستاسو غوږونو ته یا سماعت ته چې کوم دی نقصان رسولی شي. د आवाज معلومولو لپاره کلکولیټ کولو لپاره چې کوم دی په موبایل کې نن سبا چې کومې ماډرن موبایل وي په دې کې نایس میټر انسټال کیدی شي. دا نایس میټر تاسو انسټالولی شي او د आवाज د زیاتی یا د کمی پیمانه پې معلومولی شي. مرګرو आवाज چې کوم دی په ډیسیبل د دې پیمانه چې کوم دی ډیسیبل ده او چې کوم ځای کې هم आवाز د 80 ډیسیبل نه اوچت وي نو هلته کې ستاسو غوږونو ته نقصان رسېدی شي. دا تاسو چې کوم دی په نایس میټر باندې موبایل کې انسټال کولی شئ، هغې باندې هم کتی شئ او چې کوم خلک پروفیشنل کار کوي د دې دپاره نایس میټر میلاویږي هم. 80 ډیسیبل نه چې کوم ځای کې आवाज زیات وي هغه هلته کې ستاسو غوږونو ته نقصان رسېدی شي. 85 ډیسیبل زیات نه زیات आवाज دی، دا بیا بیخي نقصان رسوي په 8 غنټو ټایم کې. او 135 ډیسیبل چې کوم دی په 10-15 منټ کې چې کوم دی ستاسو غوږونه خرابولی شي. د دې تیز आवाज نه بچ کېدو طریقې څه دي؟ دې یو طریقه خو دا چې تاسو کله یو مشین هلی یا یو کار کوئ نو هغه داسې طریقې باندې کوئ یا هغه مشین داسې هلی چې هغه خاموش مشیناني. تاسو به دا نوټ کړي چې پخواني کوم زاړه ګاډي وي د هغې اوازونه به ډېر زیات تیز وو. نن سبا چې نوي کوم ګاډي راځي یا الکټریک چې کوم کارز دي یا ګاډي دي د هغې غټ فایده دا ده چې د دې आवाज ډېر زیات کمي. د आवाज د کمولو بله طریقه دا ده چې تاسو نایس بیریر یا سکرینز لګولی شئ. په کم مشین یا کم ځای یا کم کار چې ډېر زیات تیز आवाज کوي نو هلته کې تاسو څه داسې سکرینز لګولی شئ چې د په مدد سره هغه आवाज د هغې نه راتمبېږي یا په هغې کې ابزارب کېږي نو د आवाज به تاسو ته نه رارسي. دې نه علاوه په کورونو کې بعض ټایم یا په کوم ځای کې چې تاسو کار کوئ هلته کې داسې میټیریل هم لګېدی شي چې هغه आवाज ځان ته ابزارب کوي. لکه څنګه چې تاسو په سپنج باندې اوبه واچوئ او اوبه په سپنج کې جذب شي دا شانتې आवाज هم د سخت څیز نه دیوال نه راتمبېږي کنکریټ نه. که فار ایگزامپل دا نرم څه څیز یا کپړې وي یا قالین یا کارپېټ پروت وي په فرش باندې یا غټې پردې لګېدلي نو دا چې کوم دی د نایس کمولو کې مدد ورکوي، د आवाज کمولو کې مدد ورکوي. ماډرن بلډینګونو کې چې کومې د بلډینګ کړکۍ یا شیشې وي نو هغه هم ډبل پین وي، لکه 2 شیشې پکې ډبل لګېدلي او دا आवाज کموي او د AC یا خوالي ګرموالي کې هم مدد ورکوي. دې نه علاوه د आवाज د خورول چې کله आवाज تاسو خور ور کوي د دې هم د دې شدت کمېدی شي. د دې خورېدو لپاره هم سپیشل میټیریل میلاویږي. زه به تاسو ته د ویډیو کې تصویران وښیم. تیز आवाज نه بچ کېدو بله طریقه چې کوم دی ایر پلګز یوز کوئ، دا په غوږونو کې لګي یا ایر مفس ورته وایي، ایر ډیفینډرز ورته وایي. دا څنګه چې هیډفون یا دې پرنګسیزي دا استعمالولی شئ، یې باندې تاسو خپل غوږونه بچ کولی شئ. دې نه علاوه نایس کینسلیشن مفس هم راځي، هغې دا فایده چې تاسو خبرې اورئ خو आवाज به نه اورئ. کوم ځای کې چې تاسو کله تیز आवाज ته مخامخ یې ډېر ټایم دپاره نو خپل غوږونه ډاکټر باندې چک کوئ، هیلث مانیټرینګ کوئ. کله هم چې هوډ ورکوئ خپلو لیډرانو مشرانو ته وایئ چې داسې قانون جوړئ او داسې محکمې جوړې کړي چې هغه د आवाज نه خلک د بچ کولو لپاره کوشش کوي. د دې لپاره که تاسو د دې لپاره ډېر معلومات حاصلول غواړئ نو HECU کې ویب سایټ دی، اوشا ویب سایټ دی، ورک سیف اسټرالیا او نیوزیلینډ ویب سایټ دی. د دې نه علاوه د دې که د سیفټي باره کې پښتو کې نور ویډیوز کتل غواړئ د دې چینل نور ویډیوز وګورئ، دا سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي او که زما د ویډیو کې څه غلطي یا څه کمنټ وي نو کمنټ کې وکړئ. الله دې زموږ حفاظت وکړي. او دا یو خبره اخري یاد ساتئ چې کله هم غوږونو ته نقصان ورسي، کڼېده چې راشي یا پکې आवाज راشي نو د دې علاج نشته دی. علاج د ټولو نه ښه دا دی چې اول نه سړی ځان محفوظ کړي. د لوی الله په امان خوشحاله اوسئ.